ابراهیم علیه السلام پلار په داسې کورنۍ کې زیږېدلی و چې بوتان یې کینول، خرڅول او خپله یې هم عبادت کوو. ابراهیم علیه السلام خپل پلار او قوم ته یې وویل، تاسو د چا عبادت کوئ؟ هغوی وویل، موږ د بوتانو عبادت کوو. ابراهیم علیه السلام وپوښتل، کله چې تاسو د بوتانو ته غږ کوئ، آیا دوی تاسې اوري؟ آیا دوی تاسو ته کومه ګټه یا تاوان رسولی شي؟ هغوی وویل، موږ دقیق نه پوهېږو، یوازې د خپلو پلرونو او نیکونو لاره تعقیبوو. د همدې له امله الله تعالی ابراهیم علیه السلام له کوچنیوالي هدایت کړ. ابراهیم علیه السلام هیڅکله هم بوتانو ته سجدې نه دي کړي، حتی د یوې شېبې لپاره هم نه. هغه خپل پلار ته ډېر کوښښ وکړ او ورته ویې پلار جانه، ما داسې علم ترلاسه کړی چې تا ته نه دی درکړل شوی، نو مهرباني وکړه زما سره راشه، زه به تا سمې لارې ته برابر کړم. د شیطان عبادت مه کوه، ځکه شیطان د الله نافرمان دی. زه ویره لرم چې د الله عذاب دې ونیسي او ته د شیطان ملګری شي. پلار یې ورته وویل، ای ابراهیمه، ته له زما معبودانو مه خړوې، که بس یې نه کړې زه به سخت عذاب درکړم. زما له مخې لرې شه او هیڅکله بیا زما مخې ته مه راځه. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وویل، سلام دې وي پر تا، زه به د خپل رب نه ستا د بښنې دعا کوم. د پلار له دې سخت ځواب وروسته ابراهیم علیه السلام پرېکړه وکړه چې له دې لارې جدا شي. ابراهیم علیه السلام له بت پرستۍ ډېره کرکه درلوده. د اختر په ورځ د هغه د قوم خلک خواړې پخول او د خپلو بتانو مخ ته یې کېښودل. بیا به دوی له کلي د باندې یوې دښتې ته تلل، لوبې به یې کولې، خوشحالۍ به یې کولې او اختر به یې لمانځه. ماښام به بېرته کورونو ته راتلل او سهار به یې هغه خواړه چې د بوتانو مخې ته یې پاتې وو اخیستل او خوړل به یې، او ګمان به یې کوه چې دا برکت لري. کله چې د اختر ورځ راورسېده، ټول خلک تیار شول، خو ابراهیم علیه السلام تیار نه و. له تللو وړاندې دوی ابراهیم علیه السلام ته ورغلل او ورته ویل، ته زموږ سره نه ځې؟ ابراهیم علیه السلام اسمان ته وکتل او ویل، زه ناروغ یم. هغوی هغه پرېښود او لاړ. بیا ابراهیم علیه السلام د بوتانو خواته لاړ او ویې لیدل چې د هغوی مخې ته خواړه ایښي دي، خو بوتانو حتی یوه لقمه هم نه ورڅخه خوړلې. ابراهیم علیه السلام ورته وویل، دا ټول خواړه ستاسو مخې ته ایښي دي، ولې یې نه خورئ؟ څه در باندې شوي دي؟ هغوی هیڅ خبرې ونه کړې، یوازې ابراهیم علیه السلام د تبر سره یو په یو ټول بوتان یې مات کړل، خو لوی بوت یې پاتې پرېښود. پر ځای یې ټول کوچني بوتان یې مات کړل او تبر یې د لوی بوت پر اوږه کېښود. کله چې خلک بېرته راغلل، حیران شول او ځان ته یې وویل، دا کار څنګه وشو؟ ټول قوم سره راټول شو او پرېکړه یې وکړه چې ابراهیم علیه السلام راوغړي او سزا ورکړي. ټول راغلل او ابراهیم علیه السلام حاضر شو. هغوی وویل، ای ابراهیمه، دا ته وایې چې زموږ بوتان دې داسې کړي دي؟ ابراهیم علیه السلام ځواب ورکړ، دا د لوی بوت کار دی، ولې له ما پوښتنه کوئ؟ ولې له خپل هغه معبود نه پوښتنه نه کوئ چې دوی یې مات کړي دي؟ دا خبره چې یې واورېده، خلک ډېر په فکر کې شول. بیا یې وویل، ای ابراهیمه، ته نه پوهېږې چې دوی خبرې نشي کولی؟ ابراهیم علیه السلام وویل، ولې د الله پرته داسې څیزونو ته سجده کوئ چې نه تاسو ته ګټه رسولی شي او نه تاوان؟ دا ستاسو او د هغو ټولو لپاره د حیرانتیا خبره ده چې د الله پر ځای عبادت کوئ. تاسو هغو شیانو ته عبادت کوئ چې خپله یې په خپلو لاسونو جوړوئ. آیا هیڅ عقل نه لرئ؟ خو سره له دې چې حق یې وپېژن، هغوی په فکر کې ټینګ پاتې شول او پرېکړه یې وکړه چې ابراهیم علیه السلام ته سزا ورکړي. هغوی په یوه دښته کې د څو ورځو لپاره ډېر لرګي راټول کړل او اور یې ورته بل کړ. کله چې اور ډېر تود شو، ابراهیم علیه السلام یې په رسۍ وتړه او اور ته یې وغورځاوه. په همدې وخت کې ابراهیم علیه السلام دعا وکړه، حسبنا الله ونعم الوکیل، یعنی الله موږ ته بس دی او هغه تر ټولو غوره کارساز دی. الله تعالی اور ته امر وکړ، ای اوره، پر ابراهیم یخ او بې ضرره شه. نو کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځول شو، اور یخ شو او هیڅ زیان یې ورته ونه کړ. اور د الله له امر پرته هیڅ شی نشي سوځولی، ځکه چې دا هم د الله مخلوق او د هغه د قدرت یوه برخه ده. څنګه چې د الله امر و، اور یخ شو. اور نه د ابراهیم علیه السلام جامې وسوځولې او نه یې د بدن کومه برخه یې زیانمنه کړه، یوازې هغه رسۍ وسوځېدې چې په هغه یې تړل شوی و. خلک د اور شاوخوا ولاړ وو په تمه چې ابراهیم علیه السلام سوځېدلی وګوري، خو په حیرانتیا یې ولیدل چې هغه د اور په منځ کې په ارامه ناست دی. ټول د دې معجزې په لیدو حیران شول. بیا ابراهیم علیه السلام له اوره په سلامتۍ ووت. د دې لویې معجزې له لیدو وروسته هیڅوک ایمان را نه وړ پرته له حضرت لوط علیه السلام.
بابل ټول ښار په خپل کفر کې ټینګ ولاړو. کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام د دوی دا چلند ولید په فکر کې شو چې دوی په څه ډول نښې یا دلیل غواړي چې ایمان راوړي. په هغه وخت کې د بابل پاچا نمرود و. کله چې هغه د دې حالت نه خبر شو امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام حضور ته راولي. هغه د ابراهیم علیه السلام نه وپوښتل ستا رب څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام وویل زما رب هغه دی چې ژوند ورکوي او مرګ راولي. نمرود ځواب ورکړ زه هم ژوند ورکوم او مرګ راولم. بیا یې امر وکړ چې له زندانه 2 کسان راولي. یو یې په امر ووژل شو او بل یې وبخه او وی ویل وګوره زما په امر خلک مري او زما په امر ژوندي پاتې کیږي. ابراهیم علیه السلام ځواب ورکړ بېشک الله لمر له ختیځه راباسي نو ته یې ولې له لویدیځه نه راباسې؟ نمرود هیڅ ځواب ونه شو ویلی. نو امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام له ښاره وباسي. ابراهیم علیه السلام له عراقه ووت او د شام په لور روان شو. هلته یې د خپل تللې لور ساره رضی الله عنه سره واده وکړ او میاشت شو. د دې ښار خلک بوتانو ته عبادت نه کوو بلکې ستوري به یې کتل او د شپې به یې د هغوی عبادت کوو. هغوی دا ځکه کول چې ستوري یوازې د شپې ښکاري. یوه شپه ابراهیم علیه السلام د دوی سره بهر ووت او کله یې چې یو ځلېدونکی ستوری ولید په طنزي ډول یې وویل دا زما رب دی. خو کله چې ستوری ورک شو ویې ویل که دا زما رب وي څنګه ځان پټوي؟ بله شپه یې سپوږمۍ ولیده او ویې ویل دا زما رب دی. خو کله چې سهار شو او سپوږمۍ پټه شوه ویې ویل که څوک د ورځې خپل رب ته اړتیا ولري نو څه به وکړي؟ په دې خبرو سره ابراهیم علیه السلام غوښتل چې د خلکو فکر راوپاروي او هغوی ته د تفکر بلنه ورکړي. کله چې ورځ راغی او لمر راوخوت ویې ویل دا زما رب دی ځکه تر ټولو لوی دی. خو وروسته یې وویل نه دا د رب وړ نه دی. دا ټول مخلوقات دي او د دوی خالق بل څوک دی. زه د هغه رب عبادت کوم چې اسمانونه او ځمکه یې پیدا کړي. بیا هم هغه خلک کافر پاتې شول او ایمان یې ونه منو. نو ابراهیم علیه السلام پریکړه وکړه چې هجرت وکړي او د مصر په لور ولاړو. د مصر پاچا ته خبر ورسید چې یو سړی د یوې ډېرې ښکلې او زړه راښکونکې ښځې سره دې خواته راغلی دی. پاچا خپلو خلکو ته یې امر وکړ چې هغه ښځه ورته راولي. پاچا خپلو خلکو ته وویل هغې ښځې ته نږدې لاړ شئ او وګورئ چې ورسره سړی څوک دی. که یې مېړه وي هغه ووژنئ. په همدې وخت کې چې د پاچا خلک راغلل الله تعالی هم حضرت ابراهیم علیه السلام ته الهام وکړ. ابراهیم علیه السلام ساره رضی الله عنه ته وویل که پاچا له تا نه زما په اړه وپوښتي یوازې ورته ووایه چې ته زما خور یې. بیا یې وضاحت ورکړ په دې ځمکه کې د ایمان خاوندان یوازې زه او ته یې نو له دې پلوه ته زما په دین کې خور یې. هغه ظالم پاچا ساره رضی الله عنه خپلې ماڼۍ ته ور وغوښتله او کله چې یې غوښتل هغې ته زیان ورسوي ساره رضی الله عنه الله پاک جل جلاله ته دعا وکړه او د هغې د دعا په برکت د پاچا لاس ودرېد. خو وروسته پاچا په ډېر زور چغې وهلې نو ټول خادمان یې راغلل. ساره رضی الله عنه وډاره شوه او فکر یې وکړ که دا پاچا مړ شي خلک به ووایي چې ما وژلی دی. نو بیا یې الله پاک جل جلاله ته دعا وکړه چې هغه وژغوري او لاس یې ښه شو. خو پاچا بیا هماغه کار وکړ او بیا یې لاس ودرېد. دا 3 ځلې تکرار شو. په وروستۍ ځل یې پاچا ژمنه وکړه چې که دا ځل له دې ستونزې خلاص شي نو ساره رضی الله عنه به خوشي کړي. نو ساره رضی الله عنه بیا دعا وکړه او پاچا ښه شو. بیا پاچا په عزت سره ساره رضی الله عنه خوشي کړه او خپله لور هاجره رضی الله عنه یې د هغې د خدمت لپاره ورکړه. کله چې ساره رضی الله عنه بیرته راغله ابراهیم علیه السلام پریکړه وکړه چې نور به هلته نه پاتې کیږي او بیرته به ستنیږي. نو دوی بیرته فلسطین ته لاړل. ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې 80 کلن و خو لا یې اولاد نه و. ساره رضی الله عنه فکر وکړ زه شونډه یم او ابراهیم علیه السلام اولاد غواړي نو ولې هاجره رضی الله عنه ورسره واده نه کړي؟ په دې ډول ابراهیم علیه السلام او هاجره رضی الله عنه واده وکړ. کله چې واده وشو الله تعالی د ابراهیم علیه السلام د اولاد دعا قبول کړه او ورته یې زوی ورکړ اسماعیل علیه السلام. وروسته الله تعالی امر وکړ چې خپله مېرمنه هاجره رضی الله عنه او زوی اسماعیل علیه السلام مکې ته بوځي. په هغه وخت کې مکه یوه بشپړه وچ او بې آبه ځای وه. کله چې ابراهیم علیه السلام غوښتل خپله مېرمنه او زوی هلته پرېږدي هاجره رضی الله عنه ډېره حیرانه شوه او له مېړه یې وپوښتل ابراهیمه موږ چیرې پرېږدې؟ دلته نه اوبه شته نه خواړه او نه څوک شاوخوا. خو ابراهیم علیه السلام هیڅ ځواب ورنه کړ او روان و او هاجره رضی الله عنه د هغه شاته روانه وه. هغې پرله پسې روانه وه او پوښتل یې ته موږ له چا سره پرېږدې؟ دا ځای خو بلکل تش دی. ابراهیم علیه السلام په لومړي سر کې هیڅ ځواب ورنه کړ. په پای کې هاجره رضی الله عنه وپوښتل آیا دا کار الله امر کړی دی؟ ابراهیم علیه السلام وویل هو
نو سیده هاجره مطمئنه شوه او وی ویل که داسې وي نو الله پاک جل جلاله به موږ هیڅکله ضایع نه کړي. د څو ورځو وروسته خواړه او اوبه پای ته ورسېدل. ان یوه څاڅکه اوبه هم پاتې نه شوه. د خوراک نشتون له امله د مور شیدې وچې شوې. اوس ماشوم د لوږې له امله یې ژړل. هغې د خپل ماشوم ژړا ونه زغمله. نو ماشوم یې هلته کېښود او د نږدې صفا غونډۍ پر لور په منډه ولاړه، په دې هیله چې کومه اوبه، خواړه یا د کوم انسان نښه وویني. کله یې چې څه ونه لیدل، د مروه غونډۍ پر لور روانه شوه. خو چې ماشوم یې له سترګو پټ شو، ژر یې بېرته منډه وکړه تر څو ماشوم وویني. بیا یې هم څه ونه لیدل. نو فکر یې وکړ چې یو ځل بیا هڅه وکړي. په دې توګه هغې د صفا او مروه ترمنځ اووه ځلې تګ راتګ وکړ. الله تعالی د هاجره رضی الله عنها دا عمل ډېر خوښ کړ او د هغې دا سنت یې د تل لپاره ژوندی وساته. له همدې امله مسلمانان د حج او عمرې په وخت کې د صفا او مروه ترمنځ تګ راتګ کوي. کله چې هغې په وروستی ځل مروه ته ورسېده، د اسماعیل علیه السلام د نږدې غاړې څخه یې یو غږ واورېد. ژر یې خپل ماشوم خواته لاړه او ویې لیدل چې د اسماعیل علیه السلام د پښو لاندې اوبه را روانې شوي. الله تعالی د هاجره رضی الله عنها د مرستې لپاره جبرائیل علیه السلام را لېږلی و. هغه د زمزم په ځای کې ځمکه ووهله او د اسماعیل علیه السلام د پښو ترڅنګ د زمزم ستره چینه وبهېده. الله پاک جل جلاله خپل بندګانو ته دا نعمت ورکړ. هاجره رضی الله عنها د خوښۍ او حیرانتیا سره اوبو ته وکتل. کله چې یې ولیدل چې اوبه په هر لور روانې دي، نو ځمکه یې وکیندله څو اوبه محدودې کړي. بیا یې شاوخوا تیکې کېښودې او ویې ویل زمزم ودرېږه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله د اسماعیل علیه السلام په مور رحم وکړ. که هغې د حوصلې او دقت کار نه وای اخیستی، نو زمزم به د یو روانې چینې په څېر تل بهېدلی وای. هاجره رضی الله عنها خپل ماشوم ته اوبه ورکړې او خپل یې هم وڅښلې. دا د زمزم د اوبو پیل دی. هغوی په خوراک او څښاک برابر ول. څو ورځې وروسته یو کوچېدونکی قبیله چې د اوبو په لټه کې و هلته راورسېدل. هغوی له هاجره رضی الله عنها نه د میاشتېدو اجازه وغوښته. هاجره رضی الله عنها وویل سمه ده، خو کرایه به راکوئ. د قبیلې لپاره دا ښه معامله وه، نو سمدستي یې ومنله. په دې ډول د مکې آبادېدل پیل شول او اسماعیل علیه السلام هلته لوی شو. د دې قبیلې میاشتېدل د حضرت ابراهیم علیه السلام د هغې دعا پایله وه چې هغه د خپلې مېرمنې او زوی پرېښودو پر مهال وکړه. ای زموږ ربه، ما د خپل اولاد یوه برخه ستا د کور تر څنګ په دې دښته کې میاشت کړل، څو لمنځونه قایم کړي. نو د خلکو زړونه د هغوی لور ته واړوه او د زغم او شکر په خاطر یې له میوو برخمن کړه. وخت تېر شو او اسماعیل علیه السلام په مکه کې لوی شو. ابراهیم علیه السلام به په کال کې یو یا دوه ځلې د خپلې کورنۍ حال پوښتلو ته راتله. کله چې اسماعیل علیه السلام بالغ شو، د ازموینې وخت بیا راورسېد. ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولید چې خپل زوی قرباني کوي. ابراهیم علیه السلام له خوبه راپاڅېد. هغه پوهېده چې د انبیاوو خوبونه د الله له لورې وي، نو پرېکړه یې وکړه چې د دې خوب مطابق عمل وکړي. ابراهیم علیه السلام خپل زوی ته وویل زویه، ما په خوب کې ولیدل چې زه تا قرباني کوم، ستا نظر څه دی؟ اسماعیل علیه السلام ځواب ورکړ پلارجانه، هغه څه وکړه چې تا ته امر شوی دی. انشاءالله زه به له صابرو کسانو څخه یم. دواړه پلار او زوی ځانونه د الله د حکم د پوره کولو لپاره چمتو کړل. اسماعیل علیه السلام پلار ته وویل کله چې ما حلالوې زما تندی پر ځمکه کېږده څو زما مخ ونه ویني او ستا لاس ونه رپېږي. ابراهیم علیه السلام همداسې وکړل او خپلې سترګې په پټه وتړلې. بیا یې چاړه راواخیسته او د زوی پر ستوني یې کېښوده، خو چاړه یې پرې ونه کړه. کله چې یې ډېر زور راوست، د مېږې غږ یې واورېد. په حیرانتیا یې پټۍ لرې کړه او ولیدل چې د اسماعیل پر ځای یوه مېږه قرباني شوې دی او اسماعیل علیه السلام هلته ولاړ په مسکا و. الله تعالی ابراهیم علیه السلام وازمایو او ابراهیم علیه السلام د الله حکم پوره کړ. هغوی تیار شول چې خپل یوازینی زوی قرباني کړي، هماغه زوی چې په شپږ اتیا کلنۍ کې د ټول عمر له بې اولاده وروسته ورکړل شوی و. خو الله پاک جل جلاله ظالم پاچا نه دی. هغه د حضرت ابراهیم علیه السلام زوی ورنه وانخیست. پر ځای یې جبرائیل علیه السلام راولېږه او د اسماعیل علیه السلام پر ځای یې یو ښکلی مېږه قرباني کړ. د هغه وخت راهیسې الله پاک جل جلاله د ابراهیم علیه السلام دا سنت په ټوله نړۍ کې ژوندی ساتلی او تر نن ورځې مسلمانان د حج پر مهال د قربانۍ عمل ترسره کوي د ابراهیم علیه السلام د اخلاص او فداکارۍ د بیلګې په پیروي کې. کله چې دا فداکارۍ ترسره شوه او هغوی تیار شول چې خپل یوازینی زوی قرباني کړي، د ساره رضی الله عنها د عظمت او نیکۍ په بدل کې الله پاک جل جلاله دوی ته د بل زوی اسحاق علیه السلام د زېږېدو زیری ورکړ. په هغه وخت کې ابراهیم علیه السلام 120 کلن و او ساره رضی الله عنها نوي
کلنه وه. دواړه ډېر زاړه وو. الله فرښتې راولېږلې چې دا زیری ورکړي. فرښتو ابراهیم علیه السلام ته سلام وکړ او د زوی اسحاق علیه السلام د زیږېدو خوشخبري ورکړه. ساره په حیرانتیا وویل آیا زه به رښتیا ماشوم وزېږوم؟ ساره له دې چې زه شونډه یم او میړه مې ډېر زوړ دی. هغوی ډېر زاړه شوي وو او دا خبره ډېره حیرانوونکې وه. خو فرښتو وویل د الله پر حکم مه حیرانېږه. دا په حقیقت کې د الله رحمت دی در باندې. بېشکه دا ستایل شوی فضل دی. ابراهیم علیه السلام به کله ناکله مکې ته د اسماعیل علیه السلام د لیدو لپاره راتله. یوه ورځ یې وویل زویه الله ماته امر کړی دی چې د هغه کور دلته جوړ کړم. اسماعیل علیه السلام وویل زه حاضر یم. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړه د کعبې بیرغونه پیل کړه. کله چې د الله د کور بنسټونه یې پورته کړل دواړو دعا وکړه ای زمونږ ربه زمونږ دا عمل ومنه. بېشکه ته دعا اورېدونکی او پوهېدونکی یې. مونږ خپل ځانونه ستا تابع کړه او زمونږ له اولاد څخه یو ډله راوباسه چې ستا فرمانبرداره وي. مونږ ته د عبادت طریقه وښیه او زمونږ توبه قبوله کړه ځکه ته ډېر بخښونکی او مهربانه یې. او زمونږ ربه د دوی له منځه یو رسول واستوه چې ستا آیتونه پرې ولولي کتاب او حکومت ور وښیي او هغوی پاک کړي. بېشکه ته ځواکمن او حکیم یې. د جوړولو پر مهال الله پاک جل جلاله له جنت نه یوه ډبره راولېږله چې حجر الاسود نومیږي. دا ډبره ډېره سپینه وه خو اوس دا ډبره د خلکو د ګناهونو له امله تور رنګه شوه. کله چې ابراهیم علیه السلام کعبه جوړوله پښې لوڅ پر یوه ډبره ودرېد. په هغه شیبه کې ډبره نرمه شوه او د دې د پښو نښې پرې پاتې شوې. دغه ډبره اوس د مقام ابراهیم په نوم یادېږي او خلک یې دننه ویني. همداسې کعبه بشپړه شوه. الله پاک جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته امر وکړ چې خلکو ته د حج اعلان وکړي. ابراهیم علیه السلام وویل ای زما ربه زما غږ به څوک واوري؟ الله پاک جل جلاله وفرمایل ستا کار اعلان کول دي. زما کار دا دی چې هغه د خلکو غوږونو ته ورسوم. نو ابراهیم علیه السلام د عرفات غره ته وخوت او خلکو ته یې غږ وکړ په بیت الحرام کې حج ترسره کړئ. د دې برکت له امله الله پاک جل جلاله د بیت الحرام مینه د خلکو په زړونو کې واچوله. همدا عمل دی چې تر نن ورځې خلک د حج او عمرې هیله لري او هر کال زرګونه مسلمانان د الله د کور د زیارت لپاره راځي. ابراهیم علیه السلام په 155 کلنۍ کې وفات شو. هغه په ژوند کې ډېر امتحاناتونه تیر کړل خو په هر حالات کې د الله وفادار پاتې شو. همدا وجه وه چې الله پاک جل جلاله هغه ته د خلیل الرحمن لقب ورکړ یعنی د الله دوست. دا و د حضرت ابراهیم علیه السلام کیسه. که د حضرت ابراهیم علیه السلام کیسه مو خوښه شوه نو د نورو زړه راښکوونکو اسلامي کیسو لپاره چینل لایک او فالو کړئ ترڅو هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته ورسیږي.